أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستان و عزیزانو، الله رب العزت په دنیا ته انسان را لېږلی دی د خپل عبادت لپاره، د خپل بندګۍ لپاره، د پرهیزګارۍ لپاره او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې چلیدو باندې الله رب العزت د انسان لپاره کامیابی پکې ایښې ده. الله رب العزت چې کله هم خپل حکم را لېږي په قرآن کریم کې براه راست ورته حکم کوي یا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژبه مبارک باندې د امت ته خطاب کوي، د امت ته دعوت ورکوي، د امت ته حکم او دغه رنګې امر کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې کله هم تاسو زه د یو کار نه منې کوم، تاسو به د هغې کار نه منې کېږئ. وما آتاکم الرسول، چې الله رب العزت په تاسو باندې داسې پیغمبر را لېږلی دی چې تاسو ته یې څه درکړي دي، فخذوه، چې څه درته درکوي هغه ونیسئ. وما نهاکم عنه فانتهوا، چې څه شي نه مو منې کوي نه ګورې منې کېږي. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې چې څومره هم پیغمبران راغلي، تاسې درس قرآن کې مورئ، څومره هم پیغمبران راغلي دي، هر پیغمبر په هر قوم په هر قبیلې ته چې کله الله رب العزت را لېږلی هم دغه یو خبر به خلکو ته کوله چې خلکو د الله رب العزت دا حکم دی، د دې حکم تابعداري شروع کړئ. د الله رب العزت دا امر دی، د دې امر پابندي وکړئ. د الله رب العزت منشا دا ده، الله رب العزت ما ته دا پیغام را کړی، په دې پیغام باندې چلیږئ. دا کتاب را تراکلې، په دې کتاب کې څه حکمونه دي، په دې عمل کوئ. دا د عبادت سلیقې را ته ښودلې، په دې باندې عمل کوئ، نو هغه به کامیاب. خو چونکې کله هم وخت پیغمبر، کله هم هغې قوم قبیلې خبره نه ده منلې، بیا تاسو ته پته ده چې الله رب العزت په قسم په هر رنګه قوم باندې څنګه عذابونه راوستل. که هغه د شعیب علیه السلام قوم دی، که هغه د لوط علیه السلام قوم دی، که هغه د قوم سمود دی، هغه قوم عاد دی، هغه د موسی علیه السلام قوم دی، بنی اسرائیل دی، که دغه رنګې حضرت ابراهیم علیه السلام دور ته وګورئ، د ټول پیغمبران چې الله رب العزت را لېږلي حضرت شیس علیه السلام شو. نو الله رب العزت چې دا پیغمبران را لېږلي هم دغه پیغمبرانو ته الله رب العزت خپل حکمونه، خپل شریعت، خپل دین د هغې وخت سره خلکو ته ورکړی. او دا زما ستا عقیده ده چې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد پیغمبر به دنیا ته نه راځي، هغه خاتم النبیین دی، خاتم الرسل، خاتم الانبیاء،
د ټولو انبیاو سردار او د ټولو نه اخر کې راغلی دی، د ټولو نه اوچته مرتبه الله رب العزت ورکړي. د نبوت دروازه په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې بنده شوې ده. بیا دینه بعد الله رب العزت ذمہ داری علماو ته ورکړي دي. العلماء ورثة الانبیاء، چې کله هم جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه رحلت وکړ، د دنیا نه لاړ، نو الله رب العزت هغه ذمہ داری د علماو په ذمہ داری کې خو دی، هغه ذمہ داری د علماو په ذمہ کړی او دا ورته ووي چې الله رب العزت پیغام دا به هر یو کس ته رسي او د اوامر او د نواهی نه به خلق مني. اوامر څه ته ویل کېږي؟ چې کم د رب حکم دی به د خلکو ته بیانې. نواهی څه ته وایي؟ چې کم د رب منکرات دي د کم نه من راغلي دی نه به مني. او په اوامرو کې که وګوري، اوامر د رب العالمین حقوق الله دي، موز دی، روجه ده، زکات دی، صدقه ده، خیرات دی، حج دی، د سوره د رب العالمین احکامات دي، د اوامر کې راځي. نواهی څه ته وایي؟ منهیات، چې د کم سیز نه ته منې کړي، حرام شو، سود شو، دروغ شو، ګنډکپي شوه، فراډ شو، دغه کې بل مسلمان ته دوکه ورکول شو، بل مسلمان سره فراډ کول شو، شوکه شوه، ډاکه شوه، زنا شوه، سوره هم حرام خوري راغلي، الله رب العزت د دې نه منې کړي دي. او الله رب العزت د طرفه حکم دی چې قیامت ته راتلو پورې چې کله هم یو عالم وي، هغه عالم ذمہ داری دا ده چې بیا به ټولو خلکو ته بیانوي. رایټ. بیا دې نه بعد څه حکمونه داسې دي چې الله رب العزت هغې ته ویلي وبینهما مشتبهات. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حجة الوداع په موقع کې چې کله خطاب کولو، یو خبره یې کوله، اليوم اکملت لکم دینکم، چې نن د دین پوره شو. ټول صحابه کرام خوشاله وو، یو ابو بکر صدیق رضی الله عنه ډېر جلل خفه. حضرت عمر رضی الله عنه ورته وی ته ولې جاړې؟ ته خو د نبی علیه السلام سره ډېر نږدې پاتې شوی، په غار کې ورسره پاتې شوی، ډېر تکلیفونه ډېر سخت یې په ځان تېرې کړي، ته ولې خفه یې؟ ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورته وی تا ته څه پته ده چې نن دین پوره شو، نبی علیه السلام د دنیا نه تشریف وړي روان دی. چې کله دا خبره حضرت عمر رضی الله عنه واورېده، ډېر زیات ویرېده، غبراو شو، خفه شو چې د الله رسول زموږ په میاس کې و، نو خو د الله رب العزت انوارات، برکات د رب العالمین یو خاص نور زموږ په میاس کې موجود. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه موجود دی، ټول صحابه کرام موجود دی. نبی علیه السلام فرمایي الحلال بین والحرام بین. د بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داود، نسائی، ابن ماجه د ټولو کې دا حدیث منقول دی، ټولو راویانو نقل کړي. الحلال بین والحرام بین وبینهما مشتبهات. چې حلال مې دته هم بیان کړل، حرام مې هم دته بیان کړل، د دې ترمنځ چې کوم سیزونه دي مشتبه دي، د هغې نه هم ځان ساتئ. د دې ترمنځ چې یو سیز دی حلال دی، بل سیز دی حرام دی، واضح پته لګي. عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه نه چا تپوس وکړو چې حضرت دا راته ووایه چې دا مشتبه سیز څه شی دی؟ او ورته ووایي مشتبه هر هغه سیز دی چې ته ورته څنګه لاس کې او د زړه کې دی دا یاره راشي، هسې نه د ماشوم مې وویني او د ماشوم لوی خو پرېږده چې ماشوم مې هم وویني، د ماشوم یره دې هم په زړه کې راله پوه شه چې دا مشتبه سیز دی، دا د شک سیز دی. دا په زړه کې چې ستا کوم سیز د لاسه کټکه راځي، که هغه هر سیز وي، پوه شه چې دا سیز ټیک نه دی. دوستانو عزیزانو، عرض مې دا کولو چې الله رب العزت ښکلی دی. ان الله جمیل یحب الجمال. الله رب العزت ښکلی دی او ښکلیوالی خوښوي. الله رب العزت څومره ښکلی دی، اعلی محدود دی، د هغې څه حد نشته. ما یو درس کې ویلي دي کنه چې الله رب العزت به ورځ په قیامت چې جنتیانو ته د جنتونو نعمتونه ورکي، جنات الفردوس ورکي، جنات الخلد ورکي، جنات المأوا ورکي. هر یو جنتی به ځان ته
پوړی وي، هر ذات ته ځان ته به بالاخاني وي، ځان ته وځي. خو چې کله جنتی ته د ټولو نه اوچت نعمت الله رب العزت ورکوي، خپل دیدار به ورته نصیب کوي. او د رب العالمین په دیدار کې به دا جنتیان په زرګونو کاله به ولاړي او د رب العالمین دیدار به کوي، او دا جنتیان به د رب العالمین په دیدار نه مړي. ټیک ته الله رب العزت دنیا ته د انسان خوبصورتی را لېږلې ده، جمال را لېږلې دی، زیب و زینت را لېږلې دی. بیا په هغې جمال کې، په هغې زیب و زینت کې انسان ګناه طرف ته ځي. د داسې د جمال نه او داسې زیب و زینت نه شریعت ګورې منع کړې ده. لکه مثلا تاسو ته په اسان حساب سره ووایم چې الله رب العزت انسان پیدا کړی دی، تا ته دا الله رب العزت حکم کړی چې خپلې کپړې اچوه، مسواک کوه، برش کوه، ټوتپیسټ کوه. سړی دی نو سړی به خپلې لکه جامت کوي، برید واړه کوي، او دغه رنګ یې خپلې کپړې سپری لګول، عطر لګول، جامه پیزار دا ښایسته اچوي. زنانه ده هغه اوس تاسو دوست نوې دور باره کې تاسو ته خبره وکړم. میک اپ ګورې حرام نه دی، څه میک اپ حرام نه دی، خو میک اپ کې دوه څیزونه دي چې هغه حرام دي. یو ویښته کټ کول، یو د ریزې وړې کول. څه وړه کول؟ ریزې او ویښته لر کول، یا وړه کول، یا نری کول، یا د منګک لکۍ ته سمې جوړې کړي، دا کول دا په شریعت کې حرام دي. ګورئ الله رب العزت خو تاسو ته وایي، زنانو ته وایي چې تاسو جمال اختیار کړئ، ښایستوالی اختیار کړئ. خو تاسو ته اجازت درکړی دی، دغه تاسو باندې هېڅ پابندي نشته. خو په دې جمال کې چې د حد نه سیوا کېږئ، په صفا الفاظو کې درته وایم چې دا نن سبا چې کم هلکان کمې فیشلې کوي، کم ډریپونه لګوي، کم د سپینوالي ډریپونه لګوي، کم ستنې کوي، دا ګورې په شریعت کې حرام دی. دا ګورې موږ لیدلي دي، موږ نه راځي تپوسونه کېږي د مفتي صاحب دا څنګه مسله ده. زه ورته وایم د خدای بندګانو د دې څیزونو نه ځان ساتئ. تاسو دا سپینوالي د ډریپونه لګوئ، دا ستنې لګوئ، دا څیزونه لګوئ، دا به یو حده پورې په 10,000 دا ډریپونه تاسو لګوئ، دا د کینسر موجب دی. یو وخت به راشي په تاسو به کینسر ولګي. بیا به د ایتوپیا او دا صحیح ورته د سودان والا شو، د اسټریلیان شو، د سور دغه شو، د ټولو به بیا صحیح ورته دا توریان موریان چې دي ټولو به بیا سپینوالي ډریپونه لګول، ټول به بیا سپین. دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې الله رب العزت یو کس ته یو حد ښودلی دی، یو حده پورې ورته ویلي چې دې حده پورې ذات دې نه مخکې مه ځه. ښایستوالی، جمال، خوبصورتي دا یې ته بیان کړی، دا یې ته بیان کړی. بس په سر کې ویښته مه کره، الله رب العزت په هغې باندې لعنت ویلی دی. سر کې ویښته کرل دا الله رب العزت بخاري شریف یو روایت هم یو پیره تاسو ته منقول کړی چې یو صحابي و، خپلې خواښې ته یې وی چې د لور ویښته دې غورځېدلي دي، بیماري پرې ډېره راغلې ده، په دې سر کې ورته نقلي ویښته ولګوه. خبره د نبي علیه الصلاۃ والسلام مجلس ته لاړه. نبي علیه الصلاۃ والسلام په ډېر په سختۍ سره منع کړه چې الله رب العزت ته لعنت وي په هغې سړي باندې چې څوک ویښته لګوي او څوک یې لګوي، لګولو والا او لګولو والا، چې څوک ولځي لګوي او څوک یې چې ورته کري، وي دواړو باندې د رب العالمین د طرفه لعنت. اوس تا مخ وسوځېدو، تا ته ضرورت دی، مخ دې وسوځېدو، یا داسې افت ته باندې راغی، یا وسوځېدو، یا ستا رشته نه کېږي، یا څه داسې نه کېږي، نو الله رب العزت تا ته بیا دومره اجازت درکړې چې تا د مخ په حال کېدو لپاره ته دومره لږه سر جګور شي، دا نه چې د مخ حلیه مکمل بدله کړي. دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې انګریزان خو په موږ کې صحیح په تجربې نه کوي، تجربې موږ په ځان باندې په خپله کوو. خو په ځناورو باندې تجربې کوي، څیزونه بدلوي را بدلوي، کله موږ په ځان باندې یو تجربه کوو، کله بل تجربه کوو، بیا وایي استاد جي دوا کوه کینسر را باندې راغلی، استاد جي دوا کوه دا بیماري را باندې راځي به نه. دا کم افت، د کم اور مونږ راغستی دی. د خدای تعالی د دین دپاره را سره روپۍ به نه وي، د مسجد دپاره به را سره روپۍ نه وي، د مدرسې دپاره روپۍ به نه وي، فیشن کې محکمې نه دی کړی، پر دغه کې محکمې نه دی کړی، په غم خادۍ کې محکمې نه دی کړی، په هیڅ څیز کې محکمې نه دی کړی. بیا څه وایي استاد جي دوا کوه، حالات ډېر ټیټ دي، ما یې تر کومې بر ټیټ دي. دوستانو عزیزانو الله رب العزت انسان ته چوټ ورکړی، خو دوره حده پورې هم نه دی ورکړی چې تاسو بیخي د خپل ځان نقشه بدله کړئ. دوره چوټ هم نه دی ورکړی چې د الله رب العزت تخلیق کې بیا صحیح ورته خنداګانې کوي. الله رب العزت چوټ دومره نه دی ورکړی چې تاسو په هغې هغه حلیه بلکل هغې بدله کړئ.
الله رب العزت تا ته جسم درکړی، دا جسم د رب العالمین د طرفه تا ته امانت دی. کاغه لاس دی، کاغه خپه ده، کاغه سر دی. خودکشي ولې حرامه ده؟ چاته څه پته شته؟ خودکشي په دې حرامه ده چې الله رب العزت تا ته دا جسم درکړی، دا امانت دی، دا د رب العالمین د طرفه تا ته یو نعمت دی. که د دې نعمت قدر د سره نه لاړ شي د غاښونو ډاکټر ته کښېنو ورته د غاښ صرف وباسم چې څومره پیسې د نه دي، صرف وباسم ډکول خو لرې خبره چې څومره پیسې د نه دي. دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې الله رب العزت انسان د موقع ورکړی دا، وخت ساعت یې ورکړی دی، دا وخت ساعت ځان باندې غنیمت وګڼئ. قرآن کریم کې هغه غرض ویلي دي که نه چې کله د مرګ فرشته اسرائیل چاته مخامخ شوی دی به بیا ډېرې توبې وباسي، دی به ډېرې استغفارونه وکړي، دی به چار چاپېره ګوري. ما تاسو ته ویلي دي چې دا مړی چې دی تاسو ته نه ګوري، دا چار چاپېره دي فرشتو ته ګوري، شیطانان هم راغلي او فرشتې هم راغلي. فرشتې وایي چې ساعت یې وکاږه او شیطانان ورته وایي سجده راته وکړه چې بس مرګ نه دي بچو. دا تاسو چې په دنیا کې دا ګرځئ او دا وایي چې یاره شیطان دوکه کړم، د مرګ نه به د ټول نه زیات هغه سخته مرحله ده، په هغه ټایم به دې هم دوکه کوي. ګورئ مرګ په مرحله کې به تا ته وایي سجده راته وکړه، ته به اورې خو ته به ورته ویلی نه شي. بیا به درته وایي سجده راته نه شي کولی، صرف سترګې راته داسې کوه، که ته ورته په هغه ټایم کې سترګې داسې کړي بس لاړې د ایمان نه خلاص شو. مشران اسیم دعا کوي، علما سي دعا کوي چې الله خاتمه په ایمان کې. وجدا چې کله هم انسان په ژوند کې مهنت کوي، مزد کوي او دس کوي، تلاوت کوي، پای کې معمولی ایرا اخوا دې خو شو په سجده سهو به راوګرځي، د مرګ په حال کې به په کومه سجده سهو راګرځي بیا بالکل نه راګرځي، ای سره بسکه. الله رب العزت دې موږ تاسو له په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. دوستانو عزیزانو چې کله هم عمل کوي د رب نه پکې توفیق غواړي چې پروردګاره ستا د فضل او د کرم او د احسان په توفیق سره به دا کړي. ډېر ګران کار دی. ما تاسو ته ویلي دي چې رب العالمین د طرفه درې مراحل دي په انسان باندې د مرګ نه بعد. لومبی د قبر مرحله ده، دویم د محشر مرحله ده، دریم د پل صراط مرحله ده. په دریو امتحانونو کې چې پاس شوي نو هله کامیاب، او که په دې دریو امتحانو کې کم ځای کې هم راګیر شوی بس لاړ بیړه د غرقه ده. ما تا خو د خپل د معمولي عمل نه دوره کام دغه وي چې بس موږ او داس کو الحمدلله به پکا مسلمان، بس پکا مسلمان په دې باندې چرته سرته کې. دوستانو عزیزانو د ډېرې غټې ذمہداري دي په انسان باندې. معمولی کور، معمولی یو څو ماشومان، یو څه په دنیا ذمہداري تا نه سمبالیږي، ته نشي سرته کولی، هغې کې د رب ته فریادونه کوي چې رب مدد مې وکړي. د دومره غټه ذمہداري، لازوال ژوند، ابدالآباد زندګي، د هغې دپاره دومره په اسانتیا باندې ځان په شارټکټ باندې خلاصېده خو ډېره د کمزورتیا او د ډېر د کمبختۍ علامت دی. تاسو راغ خیال راغلی صاحب یو بل ځای کې ارشاد دی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي وما آتاکم الرسول، چې زه پیغمبر تاسو ته خدای را لېږلی چې څه څیز درته درکوم نو هغه نیسئ، هغه قبلوئ. وما نهاکم عنه فانتهوا، چې د کوم څیز نه مه منې کوم د هغې نه ځان منې کوئ. دا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړل شوي دي چې په دې کې منهیاتو نه د څوک منې کوي نو پوه شوه چې خیرخوا مې دی. زمانه داسې راغله څوک چاته نصیحت نه کوي، او که نصیحت کولو والا څوک یې نو د ټولو بدې شي، وي د ده په هر څه کې کار. وجه څه وجه ده؟ هغه په تا خفه کېږي، هغه تا ته سمه لاره ښایي. که ته په ګډ وډو سره یې، که ته په نیغه ځې، که په الټه ځې، که په نسکورې ځې، که هر څنګه ځې، ته په خپل ځان باندې رحم وکړه. ته په هغه ژوند ته وګوره چې کوم ژوند کې تا نه مخکې پلاران تللي دي، تا نه مخکې نیکان تللي دي، تا نه مخکې نور اولاد یا دغه رنګې رشته داران تللي دي. پرون تا سره کوم په روز کال تا سره په دې ورځ باندې چې کوم خلک وو نن شته، په خپلو لاسو یې ښخوي. انسان دومره عجیبه انسان دی چې دی په خپل لاس باندې جنازه اوچتوي او ښخوي. لا جنازه یې ښخه کړې نه وي، په هغه ځای نه د دنیا خبرې شروع کړي، بیا تر مرګه پورې هم دغه دنیا خبرې کوي. الله رب العزت موږ تاسو له په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.